آثار از ویترین آثار سفالی دوره برنز است. د دې اثارو تر شا داسې کیسې پرتې دي چې موږ ته د تمدن ژورې ریښې راښیي. خوشبختانه بازدید کننده‌های ما هم داخلی است و هم خارجی. چې په لومړي ځل زه دلته راغلم نو د موزیم لیدل داسې ډېر تجربهور راته. د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې درنو کتونکو سلامونه. زه دا مهال د افغانستان په ملي موزیم کې یم. دا هغه ځای دی چې زموږ د تاریخ خاموشه کیسې ژوندۍ ساتي. دلته هر یو اثر یوازې یو شی نه دی، بلکې دا زموږ د تیرو لرغونو دورو یو ډیر مهم او ارزښتناکه یادګار دی. نو دا چې موزیم څه شی دی، څه ارزښت لري او ولې ځوانان باید له موزیم څخه لیدنه وکړي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې ځوابېدلی شي. تاریخ یوازې په کتابونو کې نه پاتې کیږي. ځینې کیسې په ډبرو لیکل شوي، ځینې په فلزاتو او ځینې د زمانې په هغو نښو کې چې تر نن ورځې ژوندۍ پاتې دي. دا په کابل کې د افغانستان ملي موزیم دی، هغه ځای چې د یو ملت د تمدن، فرهنګ او هویت زرینې خاطرې پکې خوندي ساتل شوي او ساتل کیږي. دلته هر اثر یوه کیسه لري او هره کیسه د تاریخ یوه نه هیریدونکې پاڼه ده. محمد یحیی محب زاده چې د افغانستان د ملي موزیم د ترمیم څانګې مسؤل دی، وایي چې موزیمونه د یو هیواد د تاریخ او فرهنګ له سترو خزانو څخه دي چې په یوه ټاکلې جغرافیه کې د بیلابیلو موخو لپاره فعالیت کوي. موزیم ها یکی از بزرگترین کانون تاریخ و فرهنگ یک کشور در یک جغرافیای معین با اهداف مختلف. البته موزیم ما چون موزیم ارکیولوژی هست، حفاظت و حراست از آثار باستانی یا آثار زیرخاکی و پیشکش نمودن این آثار و معرفی آثار برای مردم عوام و در سطوح بین‌المللی یکی از اهداف موزیم است که بیان تاریخ و تمدن، سرگذشت تمدن یک کشور در موزیم ها میتونید که شما مطالعه، تحقیق و بررسی کنید. محمد یحیی محب زاده وایي د افغانستان په ملي موزیم کې له تاریخ مخکې دورې څخه نیولې تر معاصرې دورې پورې آثار ساتل کیږي. در موزیم ملی افغانستان البته که سالهای قبل اگر بگوییم پیش از سالهای 1992 موزیم ملی افغانستان یکی از معتبرترین موزیم ها در سطح منطقه است که آثاری که از قبل تاریخ الا دوره معاصر در این حفاظت و حراست میشه و یک تعداد معینشون به نمایش و دید بین‌المللی قرار دارد. محب زاده زیاتوي چې دلته ساتل شوي آثار د تاریخي دورو او ځانګړتیاوو له مخې په بېلابېلو کټګوریو ویشل شوي چې هره برخه د دې خاورې د تمدن او هنري میراث ځانګړې کیسه بیانوي. آثار و کاتگوری‌های مختلف هست بدون شک در همه موزیم ها، ولی تمام آثاری که از دل خاک بیرون میآید یا ارکیولوژی یا باستانی هست، هر کدام شاهد پیام خود است. برای یک موزیمدار بسیار مشکل است که اگر آثار را تفکیک کنه که کدامش بهتر است، اما اگر از لحاظ چیز بگیم آثار که قدامت بیشتر داره، ویژگی های هنری بیشتر داره، او در موزیم ها ارزش خاص داره که ما گفته میتونیم که ما بهترین آثار از دوره برنز داریم که تاریخ 5000 ساله کشور کاملا هویدا و آشکارا میسازه. د محمد یحیی محب زاده په خبره موزیم ته د کورنیو او بهرنیو لیدونکو پام زیات شوی او یوازې د تیر کال په اوږدو کې نږدې 21,000 کسانو له دې تاریخي مرکز څخه لیدنه کړې ده. خوشبختانه بازدید کننده‌های ما هم داخلی است و هم خارجی، بخصوص محصلین و متعلمین مکاتب که برنامه‌های بخصوص خود دارند و همه روزه با پروگرام‌های خاص به موزیم میایند و از موزیم دیدن میکنند. قسمی که ما گفتم میتونیم تا سال پار
ما بیشترین بیننده را داشتیم که در حدود 21,000 بیننده ما میزبانی میکردیم و از موزیم دیدن به عمل آوردن که هم از بخش خارجی داشتیم و هم از داخلی. حدود 21,000 نفر از موزیم بازدید کردیم. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي د تاریخي او فرهنګي اثارو ساتنه یوازې د تیر وخت د یادونو ساتل نه دي، بلکې د یو ملت د هویت، ارزښتونو او تاریخي تسلسل خوندي کول دي. په دې موزیم کې داسې سلګونه تاریخي اثار ساتل کیږي چې هر یو یې د افغانستان د لرغوني تمدن، هنر، صنعت او فرهنګي شتمنۍ بېلابېل اړخونه څرګندوي. له خټو جوړ شوي توکي، له فلزاتو جوړې تاریخي نښې، لرغوني سکې، د لیک او هنر نمونې او هغه یادګارونه چې د زمانې له ډیرو بدلونونو وروسته یې بیا هم خپل هویت ساتلی دی. ظرفایی رو که میبینین ظرفای دوره برنز است. قدامت از اینا بین 3000 الی 2000 قبل از میلاد است و از سایه مندیه که ولایت قندهار به دست آمده. آثار از این ویترین آثار سفالی دوره برنز است که قدامت از این بین 3000 الی 2000 قبل از میلاد میشه و از ساحه مندیه که ولایت هلمند به دست آمده. این آثار گواهی به تاریخ 5000 ساله افغانستان میکنه، یعنی افغانستان 5000 سال قبل دارای مدنیت بزرگ بوده که ما میتونیم در دو منطقه افغانستان، یکی در کنار دریای آمو و همچنان در کنار دریای مندیگه، دو دوره برنز یا دو مدنیت بسیار بزرگ دوره برنز داریم. در این آثار که میبینین به اشکال مختلف تزیین شده و یکی از مشخصات دوره برنز این بوده که بیشتر در این وقت از در تزیینات ظروف سفالی از برگ درخت انجیر و درخت خرما استفاده بیشتر میشد. کله چې انسان دغو اثارو ته له نږدې ځیر کیږي، دوی یوازې یو شی نه ویني، بلکې د انسان د فکر، هنر، خلاقیت او تمدني پرمختګ اوږد سفر ویني او فکر کولو ته اړ کیږي. ځینې اثار د زرګونو کلونو پخوانۍ کیسې بیانوي، ځینې د واکمنیو، سوداګرۍ او ټولنیز ژوند نښې له ځانه سره لري، او ځینې بیا د هنر هغه ښکلا منعکسوي چې تر نن ورځې خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. همدا ځانګړتیا ده چې موزیم د زده کړې، څېړنې او الهام یوه مهمه سرچینه ګرځېدلې ده. د دې اثارو تر شا داسې کیسې پرتې دي چې موږ ته د تمدن ژورې ریښې راښیي. هر هغه څه چې تاسو دلته ګورئ د تاریخ یوه ژوندۍ پاڼه ده چې خبرې کوي. په موزیم کې لارښودان یوازې معلومات نه وړاندې کوي، بلکې د هر اثر تر شا پټې کیسې، تاریخي شالید او فرهنګي ارزښتونه په داسې ډول بیانوي چې لیدونکی ځان د همغې زمانې برخه احساس کړي. کله چې د یو لرغوني اثر د جوړېدو کیسه واوري یا د هغه د کارونې په اړه معلومات ترلاسه کړي، نو تاریخ نور یوازې لوستل کیدونکی متن نه وي، بلکې یو ژوندۍ تجربه ګرځي. د موزیم کیسه یوازې تر نندارې محدوده نه ده. دلته د تاریخي اثارو د ساتنې ترڅنګ د ترمیم ځانګړې څانګه هم فعالیت کوي. هغه ځای چې لرغوني اثار د متخصصانو په لاس په ډیر دقت پاکیږي، رغول کیږي او بیرته خپل اصلي حالات ته نږدې کیږي. هره ټوټه، هره کرښه او هر رنګ په احتیاط ساتل کیږي څو د زرګونو کلونو دا میراث راتلونکو نسلونو ته هم خوندي پاتې شي. د افغانستان له ملي موزیم څخه ګڼ شمېر کورني او بهرني سیلانیان لیدنه کوي. دلته راغلي سیلانیان وایي موزیم ته راتګ یوازې یوه لیدنه نه، بلکې د پوهې او ځان پیژندنې یو ارزښتناک سفر دی. موزیم ملی افغانستان جایی است که آدم یاد دوره‌های قدیمی باستانی میفته و یاد خاطرات و چیزایی هست که از دوره‌های سابق مانده و خیلی هم خوب است که همیشه آدم فکر میکنه که جامعه چقدر پیشرفت کرده و دوره‌های چقدر خوبی است که فعلا آمده. شرایطی بود که قبلا گذشت و شرایطی که فعلا است خیلی هم عالی است. بسیار عالی است که آدم تمام جوانا بیاین در موزیم باشه، جای تاریخی باشه، دیدن کنه، معلومات بیشتری پیدا میکنن و همیشه باعث پیشرفت و انکشاف وطن خود ماست. من فعلا بیشتر که تعجب کردم از دوره سنگ بود که مثلا تبرهای دستی با سنگ بود و چاقوهای دستی با سنگ بود، از دوره سنگ بود که یعنی
علم فعلا چقدر پیشرفت کرده، او زمان با این زمان چقدر فرق داره و ما بیشتر تجربه آور بودم بابت از چیزایی که دیدم. دا چې په لومړي ځل زه دلته راغلم نو د موزیم لیدل داسې ډېر تجربه ور راته، ځکه ډېر داسې څیزونه موږ ولیدل چې موږ پخوا په هکله اورېدلي وو ما لیدلي هم نه وو، اما اوس چې موزیم ته راغللو او لیدنه مو کړې د تاریخ دغه پیړیو د دغه دورو په باره کې معلومات ترلاسه کړل نو ډېر تجربه ور او ډېر داسې متاثره کوونکي ول چې یعنې انسان دې ته هڅوي چې د خپل تاریخ څېړنه وکړي، د خپل تاریخ په هکله معلومات وکړي، ځکه افغانستان یو د ډېرو تاریخي او پخوانیو هېوادونو څخه دی چې 15 کلن تاریخ لري. زموږ اوس هم په ځینو د ولایاتو په ځینو برخه کې داسې تاریخي شیان شته چې موندل شوي نه دي، کیدای شي دوی دغه شیان وموندي او بیا د هغه تاریخ څېړنه وکړي، نو دا د افغانستان لپاره یو غټه لاسته راوړنه به وي. همدارنګه دا انسان دته هڅوي چې خپل هېواد لپاره څنګه کار وکړي، څنګه خپل هېواد عنعنات هغه تاریخي شیونه کوم چې زیات ارزښت لري د هغه ساتنه او پالنه وکړي. موزیمونه یوازې د تیر وخت خاموش آثار نه دي بلکې د ملتونو ژوندۍ نښې دي. دا نښې انسان له خپلو ریښو سره تړي، فرهنګ ژوندی ساتي او د هویت، پوهې او تمدن پیغام راتلونکو نسلونو ته رسوي. دا هر څه مقتدا را په یاد کوي چې خپل فرهنګي میراث ساتل یوازې د نن کار نه دی بلکې د هر انسان ګډ مسؤلیت دی ترڅو دا ارزښتونه راتلونکو نسلونو ته خوندي ورسیږي.